پزمک په دې سره د مقرره غزو قم روچت شي او تاسو هم لږ را بیدار شي پته لګي چې یاره وده څوک دی ویښ څوک د ویښه او د ودوم پکې پته ولګي مونږ خپل ګران او قدردان ملما چې د علم ظاهرا په الله تعالی جل جلاله یو ډېره لویه حصه ورکړې ده او د علم باطن هم الله تعالی ډېره لویه حصه ورکړې ده د پیرانو پیرم هم دی او د علماء کرام استاد هم دی دغه رنګ د ظاهر صورت جمال هم په الله تعالی خط ولا خوب کافی ورکړې د علم باطن په سلسله کې ول الله تعالی لوی کمال ورکړې جناب پیری طریقت رهبری شریعت منبع الفیوز والبرکات شیخ المشایخ مناظر اسلام فخر اهل سنت جناب حضرت علامہ غلام حضرت غلام صاحب ته بلنه ورکو چې راشي خپل فصیح او بلیغ بیان پیش کی نعره تکبیر سم د ذوق आवाज راکې نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت علامہ غلام حضرت غلام صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأيتم قوما يتبعون المتشابهات أولئك هم الذين سماهم الله فاحذروهم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت بالقاع أعظمه طاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف زما ډېر محترم قابل صد احترامات مقرری ببدل مخدومزادہ جناب حضرت العلامہ مولانا محمد شفیق اللہ جان صاحب زما ډېر محترم قابل صد احترام مهمان گران قدر پیری طریقت حضرت العلامہ مولانا مفتی فضل قادر صاحب زما ډېر محترم قابل صد احترام سید السادات جناب پیری طریقت مولانا محمد اشفاق علی شاہ صاحب و دیگر علماء کرام و مشایخ اعظام بالخصوص د دې بهترین مجلس د ښکلي ناظم په اجازت زمانه وړاندې
د دې موقع او د محفل د تقاضې په مناسبت او د فخر کشمیر حاجی محمد امین دامت برکاتهم العالیه دا غا عشق د نور او د فیض او د رڼا نه ډکو اشعارو کې جناب مولانا صاحب تاسو ته په شعر کې زمونږ استاد سینې د عشق او د فیض نه ډکې کړي رب کریم دې د دوی په عمر د دوی په فصاحت کې اضافه راولي مختصر خبرې مونږ هم د دې وخت د تقاضې په مناسبت کول غواړو او هغه دا چې اهل زیغ د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د دورنا وروستو صحابه کرامو زمانه کې پیدا شوي او د هغې نه بعد تابعینو په دور کې کثرت پیدا کړي تر اوسه پورې همغه ډلې همغه اصولو باندې را روانې دي نمونه بدلی دا دریوې جماعاتو کې دواوې جماعته چې اصول د هغې شپږ جوړیږي او هر یوه ډله یې 12 جماعته دي او شپږو ته 12 کې ضرب چې ورکې 72 جوړیږي دغه شپږ جماعته څه اصول لري څه عقاید لري هر زمانه کې چې اهل زیغ سر پورته کړی دی حقانی علماو د هغې جواب کړی او هغه ډله یې سره د نوم او د عقیدې خلکو ته ښودلي هغه پیړۍ چې تېره شوې ده اهل زیغو په الفاظو کې هم بدلون راوستی دی او په نومونو کې هم بدلون راوستی دی ځان نه یې هغه نوم بدل کړی دی خپلې پاټۍ ته یې بل نوم ایښی خو خبره هماغه کوي کومه چې د دوی نیکونو باباګانو کړي علما بیا پوه شوي دي چې دا خلک نوم بدل اخلي خپل تنظیم لره خو د عقیده یا د رافضي ده یا عقیده د معتزلي ده یا عقیده د خارجي ده خلکو ته یې ښودلي دي هغه وخت چې تیر شوي دي هغه ډلې بل نوم اختیار کړی خو عقیده هماغه یو عقیده خورئ کوم چې د دوی مشرانو خوره کړي معتزله چې و د حسن بصری رحمت الله علیه زمن کې د هغه یو شاګرد واصل بن عطا نومید واصل بن عطا بیادب و د حسن بصری رحمت الله علیه مجلس کې به بیادبی کول هغه د مجلس نه وشړو د بصری په جامع مسجد کې یو علمی اداره شیخ الحدیث د دغه ادارې حسن بصری رحمت الله علیه درس حدیث کې به 1500 طالبانو ته ناست واصل بن عطا دا مجلس پریښود او د دغه جامع مسجد لري برجۍ ته کېناسته یو 2-3 طالبان یې ځان نه راته وکړل وی راځئ مونږ تنظیم جوړو نامه د تنظیم به څه شي وي وی نامه د تنظیم به اصحاب العدل والتوحید مونږ د توحید والا یو مونږ د عدل والا یو نو ځان ته یې دا ښایسته نوم کېښوده علماو د آفاقو نه به خلک حسن بصري صاحب ته راتلل چې ګوري په کنج کې یو ملاګوټی ناست دی 3 کسانو سره ناست دا څوک دی بل به ورته وویل دا معتزلي دی څنګه معتزلي دی وی حسن بصری رحمت الله علیه د مجلس نه شړلې دی یو بم وی چې حسن بصری سے مجلس نه شړلې بل بم وی مجلس نه شړلې دی حتی کې هغه ډله مسما شو په معتزله باندې د نیکانو د مجلس نه شړل شي نو ما هغه واغی چې سا عقیده خوروله
مرور د وخت سره علماو د معتزله او په اهل زیغ باندې او په ضلالت کتابونه ولیکل. نن سبا زمونږ دور کې هغه معتزله راښکاره شو، عقیده او ماغه خوري. تاسو شرح العقائد وګورئ، لیکي کرامات الاولیاء حق، د اولیاء او کرامت حق دی پنځ د اهل السنه والجماعه، او انکار د دینه معتزله وکړي. تاسو جواب راکې اوس خلک شته کنه چې د اولیاء او کرامت نه منشته کنيشته دي؟ معتزلی ځان توای نه، اصحاب العدل والتوحید ځان توای نه. څه شی وای؟ عقیده او مغه خوري، خدای نامه کې لګي ګوتی واله اشاعه التوحید والسنه. مونږ توحید خورو، مونږ سنت خورو. ایبه وی اصحاب العدل والتوحید، او دوی وی معنی و جوړیږي، او دوی وی اشاعه التوحید والسنه. دا صرف د دې لپاره چې د عوام پوی نشي چې دا غډله بیا را پورته شوی. شرح العقائد د معتزله او بل عقیده تا تخای فی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفع لهم عند اهل السنه خلافا للمعتزله. ژوندۍ چې د مړي پسې دعا کوي یا ور پسې خیرات کوي، اهل السنه والجماعه دا مسلک او مذهب لري چې په دې دعا او په خیرات کې مرده ته نفع او ګټه رسیږي. دا د اهل سنت مذهب دی خلافا للمعتزله. وې د دې عقیده مخالف معتزله دي. استاد وای پنځپیریان د مړو پسې تلاوت او ختم منی؟ جواب راکړي. د مړو پسې دعا منی؟ د مړو پسې خیرات منی؟ عقیده او ماغه د معتزله او پیش کوي، خو نامزان تسک دي اشاعه التوحید والسنه. معزز نو دا معظم اصول صاحب د الفرق بین الفرق علامه بغدادي رحمت الله علیه زر کال وړاندې یو کتاب لیکلی د متکلمینو نه دی، الفرق بین الفرق. پاغي کې د دې هر جماعت عقاید خای، بیا په اخره کې د اهل السنه والجماعه عقاید خای. یو سړی وایي ز اهل سنت منو، د اهل سنت څه ته وایي؟ نو هغه بیا دلته اصطلاح ذکر کوي چې دا سنت دا ټکی عربي دی. په عربی ژبه کې سنت دریو معنیو باندې مستعمل دی، په اصطلاح کې نه لغت کې. په سنت کې وایي اصطلاح د فقهاو ده، دویمه اصطلاح په سنت کې د محدثینو ده، دریمه اصطلاح په سنت کې د متکلمینو. فقها سنت ستوایي چې د فرض او نخکته مقام لري په عمل کې، او د واجبونه او د مستحبونه بروي. یعنی رسول الله مبارک اکثر کړي وی، کله کله پرخي وی. دا تاسو چې ست سنت وایي، فقها دې ته سنت وایي. متکلمین محدثین سنت چاته وایي؟ محدثین وایي سنت حدیث تویل کیږي. اصول تاسو سوایي دلائل د شرع سلور دی، کتاب الله سنت رسول. سنت نه مراد عمل نه دی، مراد د سنت رسولنا عند الاصوليين والمحدثين حدیث الرسول، د نبی علیہ السلام خبری یا افعال. دریم سنت دی په اصطلاح د متکلمین او د عقاید د علماء باندې. د عقاید علماء په نسبت سنت طریقہ مسلوکہ فی الدین عند السلف فی العقائد. سلف چې په کومه عقیده رفتار کړی دی متکلمین سنت دیته وایي. اهل السنه والجماعه دا نوم متکلمین وایي. اوس داسې بنوایي چې اهل السنه و چاته وایي چې څوک اهل السنه معنا اهل الحدیث چې په حدیث او عمل یعنی حدیث یادي. نه نه، دا اصطلاح د محدثینو نه ده. داسې بم نوایي چې یاره د نبی علیہ السلام ټول سنت چا عملی کړي دا اهل سنت دی، که عقیده هر قسم مردار وي. ولی دا خود فقهاو اصطلاح او اهل السنه والجماعه د متکلمین لفظ دی، دا د فقهاو نه دی، دا د محدثینو نه دی. کومنګ دا وایي چې اهل سنت باغ څوک چې سنت پوره کړي، او که سنت نه پوره کړي اهل سنت نه دی،
نو د کوم صاحبانو چې ګيري نشته دی او اهل سنت دي کنه اهل سنت خودي کنه نو پته لګي چې اگر که سنت دی نه یو پاتې دی یا ما واخلا تاسو واخلا ټول پټول سنت د محمد مصطفی چا پوره کړی دي چا نه خو صفات دي کنه چې ستې پاتې شو وسه د اهل سنت نه وباسي چې اهل سنت بني نه نو دا د دې دلیل دی چې اهل سنت والجماعه کې کم لفظ د سنت راځي دا په اصطلاح د فقهاو مستعمل نه دی په اصطلاح د محدثینو مستعمل نه دی دا په اصطلاح د متکلمینو دی یعنی سلف صالحین چې کم عقیده باندې تللی دي هغه عقیده باندې چې څوک لاړو نو د اهل السنه والجماعه دی صاحب دا الفرق بین الفرق بیا د اهل السنه والجماعه اجماعي اصول راخلي نو یو اصل پکې دا راخلي 1400 کې چې اهل السنه والجماعه به هغه څوک وي چې دا د اولیاء او کرامات په مني وی چې چا د اولیاء او د کرامت نه انکار وکا پدې کې د اهل السنه والجماعه د سلف او د مسلک د لارې عظیم عقیده را نغله نو دا بیا قدریو کې داخليږي وانکرت القدریه کرامات الاولیاء اغلی کې چې قدریه او د اولیاء او د کراماتو نه انکار کړي دویمه عقیده د اهل السنه والجماعه دار اخلي چې اهل السنه والجماعه د مردگانو پسې د ایصال ثواب قائل وي چې د مړو پسې دعا خیرات ختم د دې ثواب رسی کپدی عقیده روانو د اهل السنه والجماعه وي او کپدی عقیده نوی روانو دي اهل السنه نه بهر دي خارج دي معزز خپل مقصد تر اعظم الحمدلله مونږ او تاسو اهل السنه والجماعه زمونږ د سلفونو چې کوم عقاید مونږ ترافات دي هغه مونږ کلک کړی د دې عقیدې په خلاف چې څومره جماعات دي داغي په منځ او داغي په روزو په حجونو په ګیرو بدو کېږي نه بنیادی سیز عقیده ده کدا عقیدی مسله نشي او یوازې عمل باندې تاسو دوکه شي نو دا اعمال شیګانم کوي د شیعه سره ستا فرق په کلمه کې نه دی چې ګینه شیعه کلمه نه وایي تم کلمه وایي هغه وایي شیعه سره ستا فرق په دې کې نه دی چې قران کریم نه مانی هغه هم مانی ته مانی تم منځ کې هغه منځ کوي تروجنی سی هغه هم نسی دا اعمال چې سدي ستا دغه اعمال د شیګانوم دي او ستا فرق د شیګانو سره په عقیده کې شته دي چې اهل السنه والجماعه مراد د جماعت نه جماعت د صحابه دی تمام صحابه ته د حسن نظر لري او خپل عقیده لري او د صحابه کرامو اجماعي مسائل بنره دي دا اهل السنه والجماعه وي پدې والجماعه ټکی کې وهابیان تنوتل شیګان تنوتل ځکه شیګان درې یاران امیر معاویه بیبي عائشه صدیقه بعض صحابه کرام سره عظیمه دشمنی کوي جماعت د صحابهونو تسلیمي او وهابیان هم زکه وتل چې اجماع د صحابه وهابیان نه مني اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول اجماع خو پاتې نشو کنه که اجماع د دوی دلیل وینو ولی چې وي زمونږ دوه دلایل اهل السنه والجماعه مراد د جماعت نه جماعت او صحابه دي پکمو خبرو چې صحابه کرام اجماع کړی وي هغه به مسلم وي یو عظیمه مسله د عمر فاروق رضی الله عنه په زمن کې چا بیبي ته په یو مجلس کې ویل درې کرته ته طلاق ای ستاسو په اصطلاح درې کانی ورغورځول نو دا مغلظ درې طلاق شو امام شافعی امام مالک امام احمد امام ابو حنیفه رحمهم الله سلور وړه مذهبونه پدې دي چې دا مغلظ دي په دغه ټیم واقع شو د دغه بیبي بیا تر سوچ بل چا سره نکاح نه شي وي د خاون سره نکاح نه کیږي نن تاسو ذاکر نیک سے هغه هم وهابي دی حدیث دی او دلته چې څومره حدیث دی د دوی فیصله وسه دي چا بیبي تدری کانی وګرځول دریو میاشتو کې دنه ریکور طلاق شي اس مسله نشته دا طلاق نه دي د عمر فاروق رضی الله عنه زمن کې اجماع په دی باندې ده څلورو مذهبونو اجماع په دی باندې چې دا مغلظ دي وهابیان وې دا مغلظ نه دي شل رکعات تراوی په دی باندې هغه زمن کې اجماع شوی ده
لیکن وهابیانو په نس مسلمه نه ده د جمعې په ورځ دعا ځانونه په دې باندې اجماع شوې ده لیکن د وهابیانو په نس مسلم نه ده او د جنازې مونځ سرن کول فاتحه ویل یا نه ویل دي کې اختلاف شته چې فاتحه ویل دي او کنه ثنا ویل دي فاتحه للقراءات د کل الثنا ده خو جهر څلورو مذهبونو کې یو مذهبم په جنازه کې د جهر قائل نه دي اهل حدیث د جهر قائل دي چې دا په زور ویل شي اخر قول اجماع ده دا مسائل ډیر داسې دي چې دای د صحابه کرامو د اجماع په کې مخالفت کړی دي نو موږ الحمدلله اهل السنه والجماعه تمام صحابو کې د چا په شان کې ګوري خبرې ونه کوي د صحابه کرامو شان کې بس نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خطبات او تقاریر کې دا ویل چې الله الله فی اصحابي منصوب دی عامل مقدر دی اتقوا الله فی اصحابي زما د صحابه کرامو په حق کې د خالق نه ویریږي د خالق نه ویریږي فی اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي زمان رست زما صحابه د اعتراض نشانه مگر زوي من احبهم فبحبي احبهم کچا د صحابه کرامو مینه وکړو محبت یو کا محبوب فرمایي دا زما په مینه دا غي سره مینه کړی دا صحابه مونږ سکو کده محمد مصطفی خادمان نه یو داغه د مجلس کې ناستون کې خلق نه وي او دا مینه چې څوک د صحابه سره کوي دا مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی من ابغضهم فببغض ابغضهم محبوب فرمایي کچا زما صحابو کې او صحابي سره دشمنی وکړه فببغض ابغضهم ودا دشمنی زما سره ده زما په دشمنی د صحابه سره دشمنی کړی د صحابه کرامو په شان کې چې څوک زبان درازي کوي دا هغه جماعتونه ګوري ځان ساتي ښه ستاسو سیاسي تنظیمونو کې بعضي جماعتونه شته دي مونږ ته رفقا او دوستان وي هر چا پسې خبرې مکوئ خدا زړه مو بڑاسو کې چې نه کې سبق کې ستاسو سیاسي تنظیمونو کې هم داسې خلک شته چې د هغې په رسایلو کې دا الفاظ موجود دي چې علي صاحب رضی الله تعالی عنہ او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په حق کې لیکلي چې دا دواړه په امت کې اولین شرارتیان او شرارتي جوړ کړي بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها په شان کې لیکلي چې دا یو جبور او کنزلمار زنانه هغه پاکه بیبي چې دا چا په طیبیت او پاکۍ باندې قران کریم ناطق دی چې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات دا په تایید او تصفیه د چا کې دا قول د عمر صاحب کې نازل دی چې رسول الله مبارک ته تپوسو کستارا صدا په مسله د اف کې هغه فرمایل یا رسول الله کبي بي عائشه صدیقه پاک نه وي ستاغونه طیبه او د پاک انسان سره به نصیب نه کېده د په تایید کې به د آیت راغی چې پاکي بي بیان د پاکو سړو د پاره دی او پاک سړی د پاکو بي بیانو د پاره معززو مقصد می دا دی چې اهل السنه والجماعه په دې مسلک باندې ځان پوي کوي سنت نوم دلته د عقیده دی هغه عقیده چې سلفنا راغلي ابو ټینګانو تبال سنتي کته د جدید مليانو جدید عقیده ذهن نشین کړه تدال سنت نه وته عمل کتا کی کمزوری راشي اور د نجم لاړش یا در باندې بل کمزوری په یو سنت پر خودو تدال سنت نه نوځي خو کدا عقیده د سلف او بخاری عقیده پر خدا نو کبیا څومره شیخیان کې خدا له سنت والجماعه د عقیده نه توته او استاد عبادت د خالق په درگاه کې به ګوري مردود دي دا به فضل دي او دا شان والجماعه او دا کل عقیده د اهل السنه والجماعه په دې دنیا هم خوشحالي ده چې څوک په دې روان وي ځکه رحمت للعالمین په شان کې څه فرمایي كلهم في النار الا واحده دعا وی اهل زیغ دي دا ټول به جهنميان وي یو جماعت ده هغه نجات کی وي محبوب فرمایل چاته پوسو کدا سوق دی بما انا علیه واصحابی زور باندې زما صحابه ور باندې دي ما انا علیه کې دلته رسول الله مبارک سنت مرادیږي او سنت دلته سنت عقیدوی مرادیږي او اصحابی صحابه او جماعت مرادیږي چې رسول الله مبارک په کملار دی هغه سنت دی او چې څوک ورپسې رواني اهل السنت دي
او چې صحابه په کوم لار روان دي جماعت دی او چې څوک ورپسې روان دي اهل الجماعت دي اهل السنه والجماعه دغه معنا ده عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دما انا علیه واصحابي یو حدیث مرفوع داسې پیش کړي چې رحمت للعالمین فرمایل چې ما انا علیه واصحابي د دې په ځای رسول الله مبارک فرمایل هم اهل السنه والجماعه د اهل السنه والجماعه فرقه ده بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تپوس کیږي ما انا علیه واصحابي منهم اغم جواب ورکي هم اهل السنه والجماعه د اهل السنه والجماعه فرقه ده او بیا په هغه دنیا کې خوشحالي ده زکه چې په هغه دنیا کې یوم تبيض وجوه وتسود وجوه عبد الله بن عباس رضی الله عنه معنا کوي یوم تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدع والضلال دا څه ورځ ده چې د اهل السنه والجماعه مخونه په دې ورځ باندې سپین پړقېږي او دغه دوا ویړلو او د کافرانو د مشرکینو د يهوديانو عیسویانو اهل ضلال او اهل زیغ داغي مخونه په دې ورځ باندې تور وي خداوند کریم دې موږ تاسو سپین مخو کې راولي معززو قران عظیم شان دا نصوص چې کوم دی دا هم په غټه اصطلاح کې دوی سي شوي دي ست محکم ویل شي او ست متشابه ویل شي دا محکم او دا متشابه علما داغي تاویلات کوي دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا دې دوه صحابه او رائے دادا چې محکم او متشابه فرمایي چې مراد د محکمات نه ناسخات دي او مراد د متشابهات نه منسوخات دي تاسو عوام تدا خبره بالخصوص ذهن نشین کوي تاسو چې تاسو دا سوچ دی چې یرا قران کریم خو هغه مولیان مویو دا مولیان مویو بیا ولی پکې داسې متضاد عقیدی بیانې یو بیانې یو بل بیانې نو په دې حقیقت ځان پوي کوي چې قران کریم په غټه اصطلاح کې دی کې دوه قسم آیاتونه راغلي دي رب کریم فرمای منه آیات محکمات و اخر متشابهات دی قران کریم کې څه آیاتونه محکم دي څه نور متشابه دي عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې محکمات نه مراد ناسخات دي متشابهات نه مراد منسوخات دي فاما الذين في قلوبهم زيغ د کم سړی په دې زړه کې چې کوګواله ده دې زیغ په معنا ځان پوي کوي د طالبانم زیغ ستویل کیږي زیغ یو لفظ دی چې متضاد د هدایت دی تعرف الاشیاء بازدادها د هدایت معنی او پیژنو نو زیغ در تخپل پته لګي چې زیغ ستوي هدایت لغتا په معنا د میلان باندې دی الى طریق الحق انا هدنا الیک انا ملنا الیک مونږ تا طرف ته میلان کړل نو هدایت میلان د زړه ته ویل کیږي طرف د حق ته اوس تا ته هدایت خایم ته دعا کې چې الله اهدنا الصراط المستقیم دا هدایت څه شي ته وایي یو مناسب تا توای دعا سنت په زشتو بل وای نشته عقیده د اهل سنت دار چې دعا شته د خکار ډیر وخت کوا عقیده د اهل زی غدار چې نشته د دعا نه دی اړي په دې مسله کې لانجر اعلی دا دواړه مسلې د زړه تواچو ستا د زړه د اهل حق ته اعلان کوي کدي اهل زیغ ته اعلان کوي کدي زړه دی میلان دی سمع عقیدی ته کولو نو ته په دې یقین باندې چې ته په هدایت باندې هدایت میلان ته ویلې ستا زړه د سي میلان او کستا دې زړه دی بل اړخ ته میلان کولو نو زیغ کګلچ ته ویل کیږي معنا کوګواله د زړه هغه دوا ویډلو گمراه ډلو نو هدایت میلان د زړه د طرف د حق ته او زیغ میلان د زړه د طرف د باطل ته هر اختلافي مسله رااله یو مناسب د شیګانو صفت کو بل مخالفت کو ته ګور زړه تواچو چې ستا زړه کم خو میلان یو مناسب وابیانو پس مخالفت کوي بل صفت کوي ته زړه تواچو چې ستا د زړه کم خو میلان کوي هر د حق مسله او د هغه خلاف مسله زړه تا چوا
چې زړه دې طرف د حق ته میلان کو نو ته په هدایت باندې نو دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله هدایت باندې خو یما د اهل سنت عقیدې ته مې زړه میلان کوي خو په دې مې ثابت پرېږدي راسخین څه دعا کوي ربنا لا تزغ قلوبنا یا الله زمونږ زړونه دې غلطو ډلو ته مه کږوه دې خواته بعد اذ هدیتنا رستو د دینه چې یو ځل دې زمونږ زړه پیدایشي د اهل سنت ته میل کړی دی زمونږ زړه د اهل سنت ته مایل کړی دی خو داسې وخت رانولې چې زړه مې دې بلې ډلې ته مایل شي داسې مایل نشي اما الذین فی قلوبهم زایغ رب کریم فرمایا هغه خلک چې د هغوی په زړه کې کږلچ دی باطلې ډلې ته فیتبعون ما تشابه منه هغوی تابعداري قرآن کریم کې د متشابه ایتونو کوي خپله معلومه شو چې کوم اهل حق دی هغوی د محکم ایتونو کوي بنیادی فرق یاد کا دا علما تا ته ناسخات بیانوي نوی علما تا ته منسوخات بیانوي قرآن کریم کې منسوخ آیتونه دي هغه تا ته منسوخ آیتونو مسائل بیانوي چې هغه آیتونه قرآن کریم کې شته خو حکم منسوخ دی د منسوخ دپاره درې اقسام دي دا موضوع نه دی تاسو به وایي دا کومه مسله داسې ده چې په دې کې د ناسخ او منسوخ کې علمان خطي دي زمونږ علما ناسخ بیانوي مقابل جانب منسوخ بیانوي دا هغه مسایلو نه یوه جزیه نن تاسو ته مختصره زیر بحث ګرځومه چې مسله د ایصال ثواب ده دا نن چې کم ورونه د یو صاحب پسې خیرات کړی دی علما صلحای راغوښتي دي زمونږ د استاسو د عقیده ده چې په دې دعا په دې مجلس کې اجر دی دې ذکر کې دې صدقاتو کې دا هغه صاحب ته د ثواب رسیږي نوی روشنی والا مولیان او جماعتونه وایي چې دا فضول خرچه ده د دې ثواب هغه ته نشي رسېدی هغه خلک چې وایي چې نشي رسېدی هغه هم د قرآن کریم نه دلیل پیش کوي هغه مولانا صاحب چې وایي رسیږي هغه هم د قرآن کریم نه دلیل پیش کوي دلیل د دې دواو یا ډلو چې وایي مړو پسې ختم د مړو پسې خیرات ثواب نه رسي هغه دا چې لیس للانسان الا ما سعى ویشتمه سفاره انسان د پاره هغه څه دي چې خپل عملي کړي نشته انسان ته مگر هغه څه به میلاویږي چې د خپل سعی او کوشش کړي نو دې کې دوی دا بیان کوي او خلکو ته دا ښایي چې دا خیراتونه خو د بچو عمل دی د نه دی ختمونه د بچو عمل دی دعاګانې د خلکو عمل دی د نه دی رب کریم فرمایي چې نشته انسان ته مگر خپل سعی او خپل عمل ورته میلاویږي عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه چا تپوس وکړ مردگانو پسې دعا ثواب او د خیرات ثواب رسی ویاو هغه ور باندې اعتراض وکړ لیس الانسان الا ما سعى انسان ته خپل عمل اجر ملاویږي نو ته څنګه وایي چې اجر رسیږي دا خو د بل چا عمل دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه لن جواب ورکړ انها منسوخه دا آیت دلیل کې مو پیش کوه دا آیت منسوخ شوی دی دا آیت منسوخ شوی دی منسوخات مو پیش کوه شاګرد عرض کوي چې دا منسوخ دی نو چا ناسخ څه دی چا منسوخ کده حکم د اسمان نه راغی ناسخ څه شی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه د ویشتمې سفارې بل آیت ورته پیش کړ چې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء هغه پلاران چې مړه شول دنیا نه لاړل واتبعتهم ذریتهم بإيمان اولاد او بچیانو د پلار تابعداري په ایمان کې وکړه د پلار تابعداري په ایمان کې د ایمان صحیح عقیده ته ویل شي یو سړی وایي زه د پلار په عقیده یم دا جرم نه دی خو چې پلار یې په سمه عقیده وي دا ډېر ناپوهان خلکو ته وایي دا خو د مشرکانو خبره وه چې زه پلار پسې ځم مشرکانو ویلي زه پلار پسې ځم خو په شرک او پیغمبرانو ویلي چې زه پلار پسې ځم خو په ایمان کې یوسف علیه السلام پیغمبر دی قیدیانو ته دعوت ورکوي جیلیانو ته څه وایي انی ترکت ملت قومی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ما د خپل قوم عقیده پرېښې ده واتبعت ملت آبائی
زه د پلار په ملت او عقیده باندې. نو د پلار په عقیده باندې چې پلار دې سنی وي اهل سنت وي فخر سره وایا، اعلان سره وایا چې زه د پلار په عقیده باندې یم، خو پلار دې اهل سنت دی ته اهل سنت شي. واتبعتهم ذریتهم بایمان، بچو د پلار تابعداري په ایمان کې وکړه. رب کریم فرمایل الحقنا بهم ذریتهم، دې پلارانو پسې به دا اولاده مونږ ور ملحقه کو. مفسرین دلته قیودات رواسي. الحقنا بصحیفه اعمال آبائهم اعمال ذریتهم، د پلارانو د عمل نامې سره به د بچو عمل ټچ کم، د بچو چې څومره اعمال دي دا به د پلار په عمل نامه کې ورته واچوم. وما التناه من عملهم من شيء، خو د بچو په عمل کې به څه اجر مونږه کم هم نه کو، دوی ته به هم پوره اجر ورکو. اوس چې د بچو عمل د پلار عمل نامه کې اچي نو د بچو عمل د پلار عمل نامې ته ګټه ورکړه که ورې نه کړه؟ جواب راکړي. الیس الانسان الا ما سعى، انسان ته خپل عمل دی نه پته لګي چې د بل چا عمل نه رسیږي. آیت کې جګړه ښکاره شوه، قرآن کریم کې جګړه نشته دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه شاګرد ته وایي هغه آیت منسوخ دی چې الیس الانسان الا ما سعى، او دا آیت هغې لره ناسخ جوړ شوی. مفسرین دلته یو بل اعتراض هم ذکر کوي که څوک دا اعتراض وکړي چې الیس الانسان الا ما سعى رستو دی، والذین آمنوا مخکې ذکر رسته مخکې ډیلیټ کوي، مخکې خو رسته نشي ډیلیټ کول. نو دا دی هغې لره ناسخ شي، هغه څنګه دی لره ناسخ شي؟ نو جواب دا کوي چې یو ترتیب د مصحف عثماني دی او بل ترتیب نزولی دی. په نزول کې ناسخ آیت هغې نه رستو راغلی دی، ترتیب کې عثمان ذو النورین صاحب هغه مخکې وضع کړی، او دا خو علماو ته پته ده، طالبانو ته داسې شوي دي. اول آیت د اسمان نه اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل او پروت په 13 سپارې اخري سر کې دی. نو دا کله نازل د اسمان نه مخکې وي ترتیب کې رستو راشي، کله نازل رستو وي په ترتیب کې مخکې راغلی وي، دا ترتیب د مصحف عثماني دی. نو جواب د الیس الانسان الا ما سعى عبد الله بن عباس صاحب دا کوي چې دا منسوخ شوی دی. اوس چې دا څومره اهل زیغ دی او د مردگانو پسې د خیراتونو دعواتو منکر دی، دا هغوی قوي دلیل قرآن کریم نه دا آیت دی چې الیس الانسان الا ما سعى، او دا منسوخ دی په فتوا د صحابو باندې. عبد الله بن عباس صاحب چې تفسیر وکړي، حاکم په مستدرک کې دا ذکر کوي چې وتفسیر الصحابي عندهما مسند، د امام بخاری امام مسلم رحمهم الله په نسبت باندې صحابي چې کله شرح وکړه نو دا په حکم د مرفوع کې جوړ کیږي. د قرآن کریم شرح د صحابي نه چې مروي شوه دا په حکم د مرفوع کې وي. عبد الله بن عباس صاحب کدا د رسول الله مبارک نه نه وی اورېدلې چې دا آیت منسوخ دی، کله به هم د ځان نه دا خبره نه وکړي چې دا منسوخ. نو منسوخ آیتونه خلکو ته دا صاحبان بیانوي او زمونږ علما ناسخ بیانوي. او رب کریم فرمایي اما الذین فی قلوبهم زایغ، د چا په زړه کې چې دی غلطو ډلو ته کوږوالی دی، فیتبعون ما تشابه منه، هغې تابعداري د چا کوي؟ د متشابه د منسوخاتو کوي. ولی کوي؟ ابتغاء الفتنه، مفعول له دی، لام تعلیلی مقدر دی، لابتغاء الفتنه، دې د پاره منسوخو پسې ځي چې په دې امت کې فتنه ولټوي، شر ولټوي، اختلاف جوړ کړي. اختلاف جوړ کړه که جوړ نه که جواب را کوي که نه؟ خیرات شته دی او نشته دی، او دعا شته دی او نشته دی، او زیارت ته تلل شته دی او نشته دی، هسې دا دعا کوه او دعا مه کوه دا به ډېره غټه خبره وه که دا په پرېدو کې چې 15,000 کسان پې باندې مړه شو، یو هم د بوټانو سره ورمنډي وایي شهید دی او بل هم د بوټانو سره ورمنډي وایي شهید دی، او لانجه جوړه د څه شي نه وه؟ د دعا نه وه که نه وه؟ د خیرات نه وه که نه وه؟ شروع روانه د دې ځای نه وه، انتها کافرانو په دغه خبرو باندې ملا صاحب رادن نه که، مفتی صاحب رادن نه که. نن وګوره په خیبر کې څومره د مسلمان کوشي او د مسلمانانو وینه بې توی شو. ابتغاء الفتنه، دې لپاره دا کار کوي چې امت کې فتنه ولټوي، فتنه ابتغاء تاویله، عقوبت معنا ته ذهاب کوي. معززو علامه قرطبي رحمت الله علیه په دغه ځای باندې تفسیر خپل کې وایي چې اهل زیغ 4 جماعت دلته تقسیموي. وی یو جماعت دی چې هغه په دې متشابهاتو کې خپل عقیده هم خرابه ده
او مشوش د عوامو دی د عوامو عقیده په خرابای وی حکمه ان يقتل ولا يستتاب د حکم دار چې قاضي دی ونی سیمړ دی کې استتابت تمتنه کوي دومره دی مرته نه وایي چې یرا توبه وبس دویم جماعت هغه دی چې خپل عقیده پکې ګډه وډه ده خو د عوامو عقیده نه خرابای وی حکمه يقتل ويستتاب حکم دار چې قتل لیکړي شي فاول دی قاضي دی تپوسو کې چې توبه وباسه دا خبره بیا مکه کو توبه وسته بیا دی نه قتل دریم جماعت وی دا دی چې خپل عقیده پکې خراب نه ده بلم نه خرابای خو شکی دی پکې اسی دا زینه چیلی دا خطرناک وی حکمه ایضرب ضربا بلیغا حکم دا دی چې قاضي دی سخوال ورته ورکی چې د دې خبرو نه منع شي کما فعل عمر رضی الله عنه بعبد الله صبیغ بيد عبد الله صبیغ په سره خسته ده ویلکه عمر فاروق صاحب چې عبد الله صبیغ سره کومه معامله کړی و عبد الله صبیغ د عراق نه وسړی راغی متشابهات او قرآنیو متشابهاتو کې دویم تعویل دار چې کم عقول زمونږ ورته نه رسیږي هغه کې ځان تفسیرات کولی عام جمهور مفسرین تعویل داخلي خو صحابه کرامو هغه مخکنه تفسیر مروي دي نو هغه به دې مسلو کې پوښتنه کولی چا عمر فاروق صاحب ته ویل وی علی به رای ولی راتا او دو راته د کجوري غټ غټ کوتکونه راوړی چې راوړ په قران کریم کې نور ایتونه نشته چې تیله بل د دې زینو پیچیده او ته پوسونه د خلکو نه کې نو په دې سری وه سر نه وینه روانه شو ورته وی ته ما پیژنې زسو کې ما نوم دې څه شه دی وی عبد الله صبیغ وی ما پیژنې زسو کې ما وی انا عبد الله عمر تا ته بزوس پته وخه چې بل گزارې ورکنو وینه ته لاړه عبد الله صبیغ ورته وی امیر المؤمنین زما د دماغو کې لیونتوب دی ویني سره وته اوس می معاف کا مصنف ابن ابي شيبه دا حدیث متول راخلی او لیکي چې عمر فاروق رضی الله عنه د عراق والی ته گورنر ته خط لیکا چې مونږ دلته عبد الله صبیغ برابر کړی دی خو کال ته درشي اعلان وک په جامع مسجد کې چې د عبد الله صبیغ سره په مجلس کې څوک کینني یا امیر المؤمنین ډیر عجیب انسان تیر شوی دی ګوري ښا ډیر عجیب انسان تیر شوی کداغه سی عمره او سلاطین وې نو اهل زیغ بچرته دومره قوي شوی وي یو صحابي مبارک دی کله چې منافقانو دا مسجد درار جوړ کړ د دوی کار هم دا وی چې اتفاق والا مسجد به مقابل کې وسو کورون تبل خسته جمعات جوړ کی تفرقه ده پار علامه قرطبی لیکي چې هر جمعات دبل جمعات مقابله کې جوړ شو وېدا مسجد درار د منځ پکې نه کی نو مسجد درار جوړ ک ابو عامر په نوم باندې یو کس د مدینه منوره په خانه راهب تختیدلیو شام کې او چاته پیسې د شام نه رولې غلي چې دا جمعات جوړ کړي او نبی اسلام ته وې تاسو راشه برکت ته پاره دلته منظم پکې وکړي او د چم گاون خلک بدلته نو بدا به زمون مورچل شي او ټیم پټیم بده کې مونږ پرچار کو رسول الله مبارک ورته ویل ز تبوک غزا ته زم کله چې د غزا نه راشم بیا بدرش واپسی چې را روان شو آیتونه نازل شول چې آغا مورچل له دا کافرانو او سبب د ضرر تفرقه دی لا تقم فيه ابدا ابد الابد پوری دی کی قیامونه کی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لار بدل کړه راغی حضرت علی رضی الله عنه چند صحابه کرام سره مرګري کو وی ورشه دا کم جمعات چې دی جوړ کړی دی دا جمعات وران کړ او د علاقه خلکو ته وایا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا سي امر کړی دی چې تاسو خپل ډیران راوړی او د جمعات په ځبانه غورځوي دا څومره تشدد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل زیغ سره کړی دی ګوره ولی کړی دی دا امت ته دا عبرت ورکړي چې د دې خلکو مساجد او مدارس په کلی کې مو پرېږ دی پرچار کوي ګوري دا حکم د مسجد نه لري مسجد ډیرار ورانه کوي ډیران تی جوړ کوي چا ضمیر بداو مني چې چا جمعات جوړ کړي وي وهابي دي جوړ کړي وي او ته دی وران کې او به ډیران تی نه جوړ کی سړی وو هو دا خو جمعات ته په دی باندې منځونه شوی دی مسجد دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا غي د ډیران حکم ورکړي چې ډیران تی نه جوړ کړي نو یو کسو پنځه ټیمه په دې مسجد کې جمع ورکړي او خو غریب خبر نه و چې دا منافقان دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل کتا سونه خفکیږي زما دا فیصله ده
چې دې سړي پسې به نور څوک مون نه کوي دا چا چې دې مسجد کې جمع ور کړي هغه دور تیر شه صدیق اکبر صاحب دور تیر شه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله بنو عمرو ابن عوف د باندې غرنۍ ساحه کې مسجد جوړ شه خلک رال کستاسو اجازه مونږ به یو امام ونیسو وړو کې جمعات دی وی امام ما تراولې چې زه وګورم چې امام څنګه سړی دی د وخت بادشاہ امیر المؤمنین ته امام پیش کیږي نو به امام مقرري ټول دنیا کې محراب او منبر باندې یوازې پاکستان افغانستان دی چې بالکل یې په باندې پابندي نشته دی او چې دا پابندي په ونه لګيږي نو د اختلافات کلم نشي ورکېږي کله هر ملک ته تاسو لاړ شي هغه ته په مولا او په محراب او خپل پابندي وي هغه ته خطبه راځي تقریر برازي دا غي خلاف بده نشي کېږي پاکستان یو عجیب ملک دی دی محراب کې یو مذهب دی هغه محراب کې بل مجتهد صاحب ناس دی هغه ته بل مذهب شروع دی هغه درې مولا سے بل مذهب جاری کړی دی حکومت اسینوم دی عجیب غونې ملک انو امیر المؤمنین سی ورته ویل چې دا ما تراولې زیو چرای ولو چې وته وی کړ رای واستوي تاغه سړی نه چې مسجد درار کې 15 ټیمه جمع ور کړی و ویاو ما فیصله کړی تاسو به څوک مون نه کوي بیا هغه قسم ورته وکړه قسم یې وکړه چې والله العظیم چې ما ته دا پته نه و چې دا د مسلمانانو تفرقه او اتفاقی ته جوړ شوی کزه پوی ما بدانوي هغه حلف او قسم امیر المؤمنین قبول کو به د بنو عمرو ابن عوف قبیله ته د امام ولېګل دی مبارکانو د اهل زیغ سره په داسې انداز کې مقابله داغینه بعد چې بیا کله تابعین راغلي دي تبع تابعین راغلي دي هغه هم دې سره ډیر سخت نفرت کې وخت تر کړل عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلم شریف حدیث دی یو سړی دی یو کلی دی هغه کلی کې یو مولا دی مولا قدریت دله کې شوی دی قدریو وې د کمزي علاقه ورته یاد کړه وستاسو کلی کې فلانه پیژنې وی هغه ته وایا چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه وایي چې ته قدری شوی پتا دې زما سلام نه او کچر ته قدری نه ما ته چا دروغ ویلي به دې در باندې سلام څومره احتیاط کوي ګوري په قدریو په دې غلطو ډلو سلام هم نه اچي او شاګرد ته وای ورته وای ګوره ک قدری به سلام نه دي در باندې ک قدری نه چرته به دې پتا زما سلام امام مالک رحمت الله علیه درس تناس دی یو معتزلی ورته راغی وی اجازت دې زم کې نه ما وتا ته اجازت نشته عجیب علما دي چې اهل زیغ په درس کې نه پرېږدي مدرسه کې چوزه اجازت نشته تاته یو محدث ور سره ناس دی پرېږد صحیح بشي وېدا ممرز د قلوب دي زړه ته زما مرز را نقليږي وېدا لري کول پکار اما معتزلی خو بیا ادب ودري دا وېزه خو اسی درس نه وایم تا سره مناظره کوم امام مالک رحمت الله علیه ورته ویل چې الحمدلله زما په عقیده کې شک نشته او ته شکی ځان غونی شکی سره پیدا ک مناظره ور سره وکا زتا سره مناظره نه کوم زما خو شک نشته نو مناظره سره پاره کوم لکه ستا په گمراهی کې وې زما هیڅ شک نشته چې گمراهی نو به تاسو سره لا مناظره سره پاره کوم هغه بیا ورته محدث وی چې پرخې به دی قسم شوی وی کدی دلته پرې خودو امام مالک په مسجد نبوي پرېګ دي درس په پرې دي زما بیا درس نه کوم دل دومره هغه مبارکان په دې مسایلو کې احتیاط کولو اهل زیغ دا دوا ویډلې درس کې نه پرې خودل ګوري د مجالسونو باغی شړل نن سبا الہ دې په موږ تاسو ورحمېږي علما مدرسین هم دې حد تر رسیدلې دي چې خبر پوي چې دغه وهابي دی اهل زیغ دی خو په ټول کال کې دوه خبرې نه کوي بیا ماته سبق ته ناراضي زما طالبان کمیږي بیا دا یو غټ مرض په دې مدرسین او علماو کې ګډ شوی دی زما به طالبان کمیږي نو ستا چې طالبان کم شي نو څه چلو شو ټول د نفس تقاضی دي چې دوی په هلاکت کې ورځولې دي خداوند کریم دې په خپل عقیده موږ تاسو ته استقامت راکړي الله صلی الانسان الا ما سعى الى اقواد لیلنا خدا منسوخ شوی دي او مفسرین کرام سنور جوابات هم کوي چې مختصه بقوم ابراهیم او موسی علیهم السلام دا موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام د دین حکم دی اما امتنا فلهم ما سعوا وما سعي لهم زمون امتیانو تخپل عمل او د خلقو د عمل ثواب تر مرګ او تر قیامت پورې ورسیږي حدیث په دی باندې بنا دي او دال دی ور باندې حضریم جواب ته ادا کوي چې الله صلی انسان کې د علام په معنا را علا باندې دی الله سعى الانسان الا ما سعى
د انسان په ضرر باندې د بل ګناه انسان ته نه رسیږي هر چې منفعت امور دي نو هغه انسان ته رسیدي شي بل جواب د هغې نه دا کوي چې لیس للانسان الا ما سعى کې مراد د انسان نه کافر دی لیس للکافر الا ما سعى اما المؤمن فله ما سعى وما سعي له بل جواب مفسرین د دې نه دا کوي چې لیس للانسان الا ما سعى بطريق العدل ولهم ما سعوا وما سعي لهم بطريق الفضل دا چې خدای تعالی د خلکو خیراتونو ثواب ورسوي دا د الٰه العالمین احسان دی دا اشاره می طالبانو علماو د پاره جواباتو ته وکړي بدرالدین عینی رحمت الله علیه اته جوابونه دی کریمه کې کړی دي او د اهل سنت والجماعه مسلک ښکارا کړی دی چې هغه دا دی چې مردگانو ته د تلاوت او د دعا او د دې سيزونو ثوابونه ورسیږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف په شوق سره ولولئ